راځئ چې ستاسو په غوښتنه باندې د ګودام ډیټابیس یو ځل بیا له صفر څخه ګام په ګام دا ځل سلو او هره برخه په پوره تفصیل سره ووایو. نو راځم یو نوی فایل خلاصوم. اوس چې غواړم صفحه ښي طرف ته کړم نو پیج لیاوټ ته راځم او دلته به شیټ رایټ ټو لیفت کوم. نو زه د دې ځای نه شروع کوم. موږ ته په ګودامدارۍ کې درې برخې مهمې دي. یوه برخه کې په ګودام کې موږ توکي اضافه کوو، په بله برخه کې به موږ له ګودام څخه توکي وباسو او په دریمه برخه کې به د توکو موجودي موږ محاسبه کوو. نو راځم یو اوله برخه باندې شروع کوم. راځم دلته به توکي ولیکم، توکی، مقدار او نیټه. راځم دا هم لږ سایز زیاتوم د ترتیب باندې. او اوس راځم دلته دا برخه به زموږ د ګودام وارده، یعنی هغه توکي چې دلته وارد کیږي یا داخليږي. تاسو هر نوم ورته کولی شئ، ګودام دخولي یا بل نوم ورته انتخاب کړئ. نو دا مکمل زه مارچ کوم او سایز یې غټوم. کولی شم رنګ هم ورته انتخاب کړم او دا د فونټ کلر به ورته سپین کړم. په دې ډول دا به لږ بولډ کړم. صحیح شو؟ اوس دلته بله برخه پکار ده. همدلته به یو ځل بیا زه توکي ولیکم، مقدار، نیټه. دا مې ولیکل او راځم دلته به هم ګودام صادره ولیکم. دلته تاسو کولی شئ د ګودام خروج ورته ولیکئ یا هر نوم چې تاسو ته مناسب ښکاري. او غواړم چې دا هم همدې ډول باندې شي نو دا باندې کلیک کوم. بیا راځم دا بورس راخلم، فارمټ پینټر، دې باندې کلیک کوم. صحیح شو؟ اوس یو بله برخه موږ ته چې پاتې ده، وروستۍ برخه هغه موجودي ده. موجودي ګودام موجودي ده. نو دا مې بیا انتخاب کړه او بیا به دا درې خانې داسې د هغه په شانته فارمټ کړم. نو دا توکي بیا زه لیکم، مقدار، دلته به زه دا ځل لیکم بیلانس. صحیح ده؟ چې دلته محاسبه کېږي چې اوس دپاره په ګودام کې څونه پاتې دي. راځو یو توکی لیکو. فرض مثال ماوس څو دانې دي؟ فرض مثال 15 دانې. نیټه هم دا چې کوم نیټه باندې موږ ته ګودام ته راغلل، داخل شول، نو هغه نیټه لیکم. بیا راځم کیبورډ، راځم دلته هم د دې مقدار لیکم او نیټه. یو خبره تاسو باید متوجه اوسئ چې تاسو کولی شئ دلته توکي دوباره تکرارا ولیکئ. فرض مثال ماوس دا خلاص شول، دوباره مو راوغوښتل یا هم نور مو واخیستل، نو بیا ماوس ولیکئ. صحیح شو؟ نو دلته هم لس دانې لیکم او نیټه په دا ځل دا نیټه ورته ولیکم. صحیح شو؟ همدا ډول نور هم ورته توکي لیکلی شئ. زه دا زر لیکمه لکه نو دا توکي ما ولیکل. اوس راځم دلته هم باید توکي همدغه لیست کړم، تر څو کوم توکی چې زموږ نه په ګودام نه وځي هغه دلته باید موږ ولیکو. نو د دې لپاره چې دا توکي باید زه په صحیح توګه ولیکم، یعنې که موز وي زه باید موز ولیکم او داسې هر توکی باید جلا جلا ولیکم. او اسانه طریقه دا ده چې موږ دلته یو ډراپ لیست جوړ کړو تر څو د هغې نه په اسانۍ سره موږ یو توکی انتخاب کړی شو. نو د دې لپاره زه څه کوم؟ لومړی باید زه دغه یو جدول شکل ته واړوم. دا به موږ ته بیا وروسته ډېر اسانه وي چې په اسانۍ سره یو توکی که موږ یې نور هم اضافه کوو نو دلته به راځي. نو په دې خبره به اوس تاسو سر خلاص شي. نو راځم دا برخه انتخابوم، دا عنوانونه مې انتخاب کړل او دا توکي، دا برخه پرېږدم. بیا څه کوم؟ کنټرول ای. صحیح شو؟ کنټرول ټي مې ووهو. نو زه که غواړم جدول جوړ کړم، دا برخه مې هم پرېښې ده، راځم کې باندې کلیک کوم. نو دا اوس یو جدول جوړ شو. صحیح شو؟ تاسو دلته وګورئ چې د ډیزاین د ټیبل ډیزاین برخه هم دلته پرانیستل شوه. کولی شئ یو رنګ ورته انتخاب کړئ د توکه باندې. صحیح شو؟ زه ورته دا رنګ انتخابوم. که دا د فلټر نښې ستاسو نه خوښېږي نو دا دې ځای نه فلټر یې کړئ. یو خبره ده که تاسو د ټیبل نه ووځئ نو هغه ټیبل ډیزاین د دې ځای نه ورکېږي. هرومرو تاسو په ټیبل کې کلیک وکړئ نو هغه به بېرته راپیدا شي. اوس د دې لپاره چې دا توکي دلته هم لیست شي نو زه څه کوم؟ دا توکي
هر ځل دپاره چې ما نه زه توکي وباسم ګودام نه نو باید دلته یې ولیکم چې مثلا موز دی دا ما وایستو او څو دانې فرض مثال 2 دانې او نیټه باید هم ولیکم. صحیح شو؟ یو کار دی چې تاسو په اسانۍ سره کولی شئ چې دلته دا لیست چې کوم توکي دي دلته یې په اسانۍ سره دلته راولئ تر څو هغه توکی په اسانۍ انتخاب کړئ. د دې کار دپاره زه څه کوم؟ دا مې انتخاب کړله بیرته راځم دلته ډیټا ته او ډیټا ولیډیشن انتخابوم ډیټا ولیډیشن او راځم په دې کې لیست انتخابوم او دلته کلیک کوم په دې سورس کې بیا راځم نو دا خانه یا دا کالم ورته انتخابوم مکمل. صحیح شو؟ اوکې اوس راځم چې دا توکي دلته هم راشي ګوره تاسو دلته وګورئ چې دا ټول توکي دلته راغلل. هر توکی چې تاسو د ګودام وباسئ نو دلته انتخاب کړئ. دلته لاندې راځم دا توکي دلته لیست نه راځي نو دلته دغه کوچنۍ علامه چې جوړه شوه د مثبت د سیل یا د دې حجرې دا کلک ونیسئ دا کونج لاندې راولئ په دې ترتیب باندې نو تاسو دلته اوس وګورئ چې دا ټول توکي دلته راغلل. صحیح شو؟ اوس لپاره زه دا نه لیکم دا پاکم نو اوس به راځم کیبورډ هم فرض مثال 3 دانې ووتل نیټه هم لیکم 2 موز او 3 کیبورډه ووتل او راځو اوس په ګودام کې موجودي ګورو چې څونه پاتې دي. د دې چارې ترسره کولو لپاره لومړی څه کوم؟ باید دا لیست دلته هم راشي تر څو زه په اسانۍ سره هر توکی انتخاب کړی شم. راځم دا برخه باندې کلیک کوم راځم بیا کاپي. صحیح شو؟ بیا دلته راځم کلیک نو دلته څو خانې جوړوم او بیا راځم پیسټ سپیشل باندې کلیک کوم. دلته تاسو ولیډیشن برخه وینئ نو اوکې. صحیح شو؟ نو وګورئ دلته هم ډراپ ډاون لیست دلته هم راغی. صحیح شو؟ نو د موز اوس بیلانس موږ ګورو نو دا موز باندې مې کلیک وکړو مقدار یا بیلانس دلته ګورو دا مقدار چې دی دا پاک کړمه. صحیح دی؟ د دې اړتیا نشته موږ ته یوازې بیلانس پکار دی. دا هم پاکوم دلته بیا لیکم. البته مخکې له دې چې د بیلانس برخې ته ولاړ شو نو اجازه راکړئ چې تاسو سره یو بل جامع ډیټابیس په اړه معلومات هم شریک کړم. لومړی دلته ما سره دلته د ګودام لپاره مکمل یو ډیټابیس ده. په دې ډیټابیس کې مکمل هر حساب شته دی چې ټوټل خریداري څونه شوې ده فروشات څونه شوي دي داخل کې څونه پیسې دي څونه توکي چې په تاسو سره په ګودام کې دي د هغې ارزښت او دلته تاسو ته د مالي چارو هغه تحلیل هم کوي چې ستاسو بزنس هیلتي دی یا ریسکي دی یا کوم مشکل لري او دلته هم یو ټیپ درڅخه انتخاب شریکوي چې دا درته ویلی شي چې تاسو ښه وضعیت کې وئ نو څه اقدام کولی شئ چې اوس دپاره تاسو ګورئ آل ګوډ کنسیډر انویسټینګ یعنې کولی شئ سرمایه ګزاري وکړئ او دلته هم د توکو مکمل بیلانس ده چې څونه توکي پاتې دي او دلته هم د توکو د ایکسپایر ډیټ ده که زه دلته تاریخ بدل کړم ویم چې راتلونکي هفته کې کوم توکي ایکسپایر کېږي نو هغه ما ته دلته انتخاب کړي او کوم توکی نه و بیا که دېرش ورځې ولیکم دا دی هر څومره ورځې تاسو لیکئ نو دا درته ښیي. بله برخه دلته ده دلته هم ټول اعمال چې دي د تاریخ شروع د پیل نیټه د پای نیټه او د ورځو په حساب باندې هم درته ښیي. دا تاسو ته د یوې هفتې حساب هم درکولی شي د یوې میاشتې هم درکولی شي په ترتیب باندې. انوایس برخه هم لري د شرکتونو د اوګرایي حساب همداسې کوم مشتریان چې تاسو نه په قرض باندې درمل وړي هغه دا دی دلته دې برخه کې او ایکسپنس کوم مصارف چې دي یا لګښتونه هغه هم درته محاسبه کوي. نو اوس که ستاسو دغه جامع ډیټابیس پکار وي نو کولی شئ کمنټ برخه کې ماته درملتون ډیټابیس یا د ګودام ډیټابیس ولیکئ زه به تاسو سره د پیغام د لارې نه اړیکه ونیسم او معلومات به درسره شریک کړم. اوس نو بیلانس څنګه معلوموو؟ موږ ته پکار دا ده دا لږ پټ کړم موږ ته پکار دا ده چې د دې مجموعه اول واخلو چې دلته موز څو دانې لیکل شوي دي بیا دلته د موز مجموعه واخلو چې څو دانې دلته وتلي دي کېدای شي دلته موز 2 ځلې خرڅ شوی دلته یو ځل بیا لیکم او نیټه هم لیکم کنټرول سیمیکالن. صحیح شو؟ نو اوس زه څنګه کولی شم چې د دې موز بیلانس معلوم کړم؟ د دې کار لپاره زه د سم فارموله کاروم. صحیح دی؟ نو مساوي ژبه زه انګلیسي کوم SUM او بل سم اف فارموله. صحیح دی؟ د سم اف فارموله دلته ماته سم اف راوستو نو زه په همدې باندې ډبل کلیک کوم یا هم د ټاپ بټن وهم دا داسې کلیک وکړئ دا فارموله انتخاب شوله. اوس دا د موږ نه رینج غواړي کوم رینج غواړي دا رینج موږ غواړو چې دا باید دا
برخه ورته انتخابو ځکه موږ اول توکي دلته ګودام کې داخلوو نو کېدای شي دلته بعضې توکي لا نه وي وتلي تاسو حتما دا د ګودام وارده برخه ورته انتخاب کړئ بیا کریټیریا یعنې ته کې تاسو څه شی غواړئ چې ویې ګورئ زه ورته وایم چې دلته موږ څه شی لیکل توکي برخه کې هغه غواړو کوم خانې جمع کول غواړئ نو ورته وایم دلته وګورئ چې دلته موضع هر ځای پیدا کړو نو هغه څه کړه جمع کړه صحیح شو نو دا خو مې یو ځلې جمع کړل صحیح دی دا دی نو اوس د دې برخې هم باید جمع شي او د دې نه منفي شي نو بیا راځم دلته کلیک کوم تاسو دلته وګورئ چې هماغه فارموله چې موږ ولیکل دلته ښکاري نو دلته کلیک کوم منفي علامت وهم بیا سم اف دوباره لیکم سم اف فورمول مې ولیکو بیا مې دا انتخاب کو قوس خپله ولیکل نو بیا راځم رینج ورته انتخابوم نو دا ځل به دا رینج ورته انتخاب کوم صحیح دی ځکه دا دی منفي کوو صحیح شو دا مې انتخاب کو کریټیریا څه شی ده کامه وهم کریټیریا موږ ته دا خانه ده دا مې انتخاب که بیا کامه وهم نو څه شی باید جمع شي دا مقدار یې باید جمع شي صحیح شو نو قوس بسته کوم دا فورموله مکمل شوه صحیح شو دا دی وګوره نو موس تاسو اوس حساب کوئ 15 دلته دي 10 دلته دي 15 لاندې نشته صحیح دی څو دانې وتلي دي 2 او دلته یو 3 صحیح شو 3 وتلي دي او 15 ځنې موضع دي نو بلانس یې څو شو 15 وبښئ 12 همدې ترتیب باندې تاسو کولی شئ چې دا لاندې راولئ د یو بل توکي بلانس هم وګورئ فرض مثال کیبورډ او دا لاندې راولئ دا به تاسو ته کیبورډ بلانس هم وښیي کیبورډونه څو دي 10 دي نور لاندې نشته 3 ترې نه وتلي دي نو 2 پاتې دي نو په دې ترتیب باندې موږ کولی شو چې د ګودام کې د توکو موجودي یا بلانس محاسبه کړو امید چې ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي البته لایک او شیر مو هېر نه شي مننه ښې چارې